بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رزل ټي وي له طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زموږ سلسله زاړه یادونه دی وخت کې مونږ د جلال په یوې تاریخي حجره کې موجود یو. دلته کې یو ډېر تاریخي بړ هم دی. نو په دې باندې به خبرې ترې کوو ملګرو سره چې دلته کې دا بړ څومره تاریخي دی. تاسو را سره لږ خپله پېژندګلو وکړئ. ستاسو نوم څه دی؟ صاحبزاده باچا. ښه جي صاحبزاده باچا، دا راته لږ ووایئ ستاسو عمر به څومره وي؟ ما عمر څه درې کم اتیا کاله دی. درې کم اتیا کاله دی. دا حجره به څومره زړې ده چې کوم حجره کې مو دا زموږ د نیکونو د وخته ده. ښه جي. او د ډېر زمانې ډېر زمانې ده. ښه دې کې دا چې کوم بړ دی که نه، دا موږ ته ګورو دا ډېر تاریخي بړ ښکاري او ډېر زوړ که نه، او دا بړ چې دی نو دا د دې عمر هم ډېر زیات دي. نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا زموږ ورورو مشر شمال باچا نوم یې. ښه جي. دا د هغه ډېره ده. ښه جي. دا بړ هغه راوړلی و د دې کړمار نه، او هغه کرلی و دا نختر کې ولاړ و، خرست یې کرلی و. دا د هغه زمانې بړ دی، تقریبا د 40-45 کال عمر به یې دی. او دا به نور هم غټېږي. نو ډېر غټ دا بچی دی، دا به ډېر غټېږي. دا راته لږ ووایئ چې تاسو ووایئ چې دا هغه په نختر کې ولاړ و که نه، نو بړ داسې خپله دې څه ذخیره نه وي یا دې تخم یا چې څوک راوړي یا کري؟ تخم جي دی د جړې چې کوم دي دې سره څانګه چې ووري ولي شي نو دغه کېږي. کني دا چې مرغۍ وخوري او دغه مرغۍ کم ځای تخم وخوري او تخم وخوري او هغه کم ځای غولو کې نو د هغې نه دا کېږي. ښه، هغې چې پر ځای باندې هغې چې پر ځای باندې وکړه چې کوم ځای باندې غول کړي نو هغه ځای نه بیا بوټي شروع شي. دا بوټي کېږي. نو دا په نختر کې ولکه دا په نختر کې و، دا د کړمار کې شته دی ځای په ډېر. ښه، کړمار کې اوس هم شته. او جي اوس هم شته. نو دې وخت کې تاسو ګورئ که نه، په دې ستاسو په دې علاقه کې دا چې کوم جلال کلي دا هم تاریخي کلی دی که نه، دا کلي به څومره زوړ وي تقریبا؟ دا ډېر زوړ دی جي. دا ډېر زوړ دا هېډ کوارټر دی د میاګانو. ښه، چې کم ځای کې سید دی نو په دې جلال کې حصه ده. ښه، او دومره زوړ کلی ده. ښه، صحیح ده. د دې به آبادي تقریبا څومره وي؟ آبادي خو د دې تقریبا اوس خو ډېره زیاته ده، مخکې خو لږه، اوس خو ډېر شی دا خو اوس تر هغه دغه پورې شوی تقریبا 1500 کوره کلی او دا اوس او دا بار باندې ورسره هم دي. ښه، او جي د دې نه علاوه دا بړ چې دی که نه، دا خو دې خودن د دې نه هم داسې نور تاریخي یا زیات عمر والا بړونه دلته کې شته بړې چې کوم دي؟ بالکل شته دی، بره دی، هغه کې شته دی، ناټیانو کې د کړمار کې هم شته دی، داسې ځای په ځای په دیرو کې ډېر شي دي. او دا به تقریبا ستاسو په خیال باندې څومره پورې غټېږي دا بړ چې او دا به تقریبا څومره پورې عمر د دې کېدی شي ستاسو په خیال؟ یاره عمر خو د دې حساب نشته، ځکه چې دا د کمې زمانې نه نو وي او غټېږي، خو دې دومره غټېږي چې دغه خبره دروغجنه خبره پټکې ته نه چاپېږي، دومره غټېږي. او جي ښه، چې اوس دا بړ کم دی که نه، چې موږ دې ته ګورو که نه، نو دا ستاسو په خیال باندې به دا نور هم چې دی نو غټېږي، لکه د دې امکان شته؟ ډېر زیات جي غټېږي، خو دې ته خو ځای نشته. کلی دی که نه، دا چې کلی نه دا چې څومره وایم دومره دی خورېږي. او دا جړې د ده نه دي، د ده کومې جړې چې دي دا چې ځمکې ته ورسي نو دا بالکل مونډ شي. د دې نه بس دا ټول کلي کې هم دا خورېدي شي، خو لکه چې ځای ورته وي. صحیح. نو دا به لږ شان به دا هم ګورو د بړ ته به نږدې شو. دا قدرمنو کتونکو تاسو وګورئ چې دا موږ دې ته ګورو د بړ ته، او دا د بړ ونه، او دې باره کې دا ویل شوي دي چې دې ته وایي د ونو مور، یعنی دا د ونو بنیاد دی، داسې ده که نه؟ او جي بالکل دا د ونو مور ده. بالکل لکه د دې نه زیات عمر ونه بله نه شي کوي؟ نه، د بړ نه زیات عمر بله نه شي. صحیح ده. دا دی پکې یو ملګري وایي چې هندوانه بیا د میوو مور ده. د میوو مور ده، بالکل. او دا خبره صحیح ده، بالکل. شردره کلي کې دی، د پلار ډېر غټ دی. په شردره کلي کې هغه دی، هغه ډېر مضبوط دی. که تاسو لیدلي شردره کې دی؟ شردره کلي کې نه، هغې به تقریبا څومره عمر یې ستاسو په خیال باندې؟ اوس مونږ ته څه پته را، خو زمونږ عمر خو دومره زمونږ دا نه یادېږي نو هغه به څه یاد شي. او دا خو هم دا ډېر هغه هم په حجره کې دی؟ هغه هم په حجره کې دی، خو دی خو کټ کېږي را کټ کېږي ډېر. روډ دی پې، لینډ دی پې، نو کټ کېږي را کټ کېږي ډېر. نو په دې وجه باندې وده نه کوي. کلي منځ دی نو اوس په دې وجه هاخوا کورونو ته تللی دی. ښه جي، په اخره کې راته دا ووایه چې دلته کې د حجرو هغه رواج تر اوس څونه پورې دی؟ یعنې اوس حجرې خو اکثر ختمېږي که نه؟ حجرې خو ختمې دي، خو جي زمونږ خپل پروګرام چې کوم دی دا زمونږ د سیدانو زړه حجره، مونږ د حجرې پروګرام نه ختموو. زمونږ اکه پروګرام دی که څنګه چې پخوا واکه شان اوس هم دی. او جي صحیح. ډېره زیاته مننه قدرمنو. نن تاسو په دې ویډیو کې په زاړه یادونو سلسله کې د جلال د یو تاریخي حجرې او تاریخي بړ په حواله باندې خبرې ترې واورېدې. یقینا چې خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.